دا د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ د خواجه بیلاندې ولي غره په لمن کې د غونډۍ په نوم کلی دی. خلیل الله تازه د کلي په یو چنار کې له یوې ځالې د باز دا کوچنی بچی راښکته کړی او اوس یې په یو قفس کې ساتي. ول وختم چنار کې روانم په لاره چې ګورم اتي دا وه اتي مې ورغلم کور ته راغلم دا مې وروړه اتي مې پکې راوړه اتي راغلم کور ته دا ناست و باز راباندې راکښته سه وهلم یې اتي باز بیا لاړه اتي دا مې داسې ناست و قرار 2 دانې وه دا یو مې راواخیست یو مې پرېښود. د باز بچی د خلیل الله په غولکه د ویشتل شوې مرغۍ غوښه خوري. ماشومان د باز دا بچی د اهلي کولو لپاره تر هغې په قفس کې ساتي چې ستر شي او بیا دوی ته د مرغیو ښکار وکړي. دغه باز زموږ یو د کاکا زوی و هغه ساتلی و ورکی و بیا یې غټ کړ کله چې غټ کړ تي به هغه شیان ورته راوړل ښکار به ورته کاوه و تي هغه آینده کې بیا خرڅ کړ په 1000 ده به اول غوښه ورکوله کاکا زموږ چې وړکی و تي غټ کړ دا مرغۍ ورته ایستې ورکول تي دی خپله چې په پښو ودرېد لاړ ښکار پسې تي ښکار وکړ ورته راوړل بیا تي به خپله خوراک کوه. باز چې په کلیوالي سیمو کې باښه یا باښګی هم بولي یو وحشي مرغه دی چې ډیری وخت د کلیوالو د چرګانو بچي یا چرګوړي هوا ته پورته کوي او ځان پرې مړوي.